बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड सर आज मोहम्मद इरशाद प्रोग्राम की तास्ता हर कले वायु ګران کتونکو په خیبر پښتونخوا کې د بدخورۍ په واقعاتو کې مسلسل اضافه روانه ده او د 2021 نه د 2025 پورې په څلورو کالو کې د 422 واقعات چې کوم دي هغه ریپورټ کړي شوي دي او دغه شانتې په دغه مختلفو واقعاتو کې ککړ 433 ملزمان چې کوم دي هغه گرفتار کړي شوي هم دي. دغه شانتې په کال 2021 کې 440 په کال 2022 کې 83 کیسونه چې کوم دي هغه مخې ته راغلي وو. دغه شانتې په 2023 او 2024 کې یو کم دیرش کیسونه چې کوم دي هغه ریپورټ کړي شوي دي. دغه شانتې روان کال 10 تنان چې کوم دي هغه گرفتار کړي شوي هم دي چې په هغې کې 9 تنانو ته سزاګانې هم اورولې شوي. دغه واقعات په تیزۍ سره روان دي. څه وجوهات دي په دې باندې په پروګرام کې خبرې اترې کوو. دغه شانتې پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم پارلیمنټیرین دي د صوبایي اسمبلۍ غړي دي، دغه شانتې معاونین خصوصي دي، دغه شانتې مشیران دي، وزیران دي، هغې د صوبایي اسمبلۍ نه د های کورټ پورې ریلي ویستلې ده، احتجاج یې کړی دی او هغې 2-3 مطالبات دي چې پای کې د بانی پی ټي آی عمران خان صاحب او د هغې د کورودانې رهایي، دغه شانتې په اسمبلۍ کې چې کوم مخصوص نشستونه دي او د سره سره چې کوم په سینټ کې نمایندګي ده د هغې د سینټ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم انتخابات دي هغه نه دي شوي. دغه 3 لوی مطالبات چې کوم دي هغه مخې ته دي ایښودي دي. دغه شانې دغه احتجاج چې کوم دی دا صرف ټوکن احتجاج و که دغه به مخکې هم دغه سلسله جاري وي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. خیبر پښتونخوا کې د امتحانونو په حوالې سره وخت په وخت باندې چې کله هم امتحانونه کېږي نو په هغې کې د نقل او دغه شان دي د بد انتظامۍ خبرونه چې کوم دي هغه مخې ته راځي. د میډیکل فیکلټي چې کوم امتحاناتو د ډیپلومو په هغې کې هم دغه شانتې د بې انتظامي او د نقل ویډیو چې کوم دی نو هغې مخې ته راغلي دي. په هغې باندې د مشیر سیاست چې کوم دی هغې نوټس هم اخیستلی دی او دغه شانتې هغې په 3 ورځو کې دغه ریپورټ چې کوم دی نو هغه هم طلب کړی دی. د دې خیبر پښتونخوا کې د نقل چې کوم بیا د امتحاني نظام دی په هغې کې کوم اصلاحات ضروري دي پروګرام کې په دې باندې هم خبرې اترې کوو. دغه شانتې د جمعیت علما اسلام او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ چې کومې رابطې دي ملاقاتونه دي د هغې سلسله هم روانه ده. پاکستان تحریک انصاف غواړي چې د حکومت خلاف دوی کوم احتجاج تحریک شروع کوي چې پای کې جمعیت علما اسلام هم ځان سره شامل کړي او په دې سلسله کې وخت په وخت باندې دغه ملاقاتونه چې کوم دي نو هغه هم کېږي. 13 ورځ هم دغه شانتې ملاقات شوی او د هغې په حوالې سره دا خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې جمعیت علما اسلام په مشروط توګه باندې په دغه احتجاج کې د شمولیت چې کوم دی نو هغه هغه فیصله کړې ده. دغه تازه صورتحال څه دی؟ آیا واقعي جمعیت علما اسلام په دغه اتحاد کې شاملیږي نه شاملیږي؟ دې سره سره چې کوم د پاک افغان بارډر دی تورخم په هغې باندې چې کوم جنګبندي ده هغه شوې ده او دغه شانتې د بارډر د کلاوهل لپاره چې کوم دی نو هغه خبرې اترې هم روانې دي. خو په جنوبي وزیرستان کې چې کوم پاک افغان انګور اډه بارډر دی تقریبا 1.5 کال بند و، د هغې نه پس دغه د کلاولو چې کوم دی نو هغه هم د هغې لپاره تیار کړی شوی دی او د هغې چې کوم حکام دي بارډر حکام دي او دغه چې کوم د تاجران دي نو هغې دغه تصدیق هم کړی دی. او بیا په ضلع کورم کې که وګورو نو هلته بد صورتحال دی. په چنار کې خلکو ته د ضرورت څیزونو کمی دی نو دغه شانتې د سدې او نور علاقو خلک چې کوم دي نو هغه هم دلته په پېښور کې هغې په احتجاج باندې دي. په خاص توګه باندې د بګن سره چې کوم د خلکو تعلق دی او دې سره سره هلته چې بیا کوم تعلیمي ادارې دي د هغې له وجې نه په تعلیمي سرګرمو باندې دغه وخت په وخت باندې چې کوم سړکونه بندیږي د هغې له وجې نه ډېر زیات اثر شوی دی. پروګرام کې په دې باندې هم خبرې اترې کوو. چې کوم موږ سره لومبۍ ایشو ده مهمه ایشو ده نو هغه د بدخورۍ په حوالې سره ده چې په خیبر پښتونخوا کې په دغه واقعاتو کې مسلسل اضافه چې کوم دی نو هغه روانه ده. پروګرام کې موږ جاین کړي وو زموږ سینیر صحافي او زموږ همکار کامران علي صاحب. جی کامران صاحب ډېره شکریه موږ له د وخت راکولو. که دا راته لږ ووایي تاسو یوه سټوري هم وه د دغه بدخورۍ په حوالې سره چې دغه واقعات چې کوم دي د بدخورۍ په کې مسلسل اضافه روانه ده. که لږ ته دا ووایي چې څه وجوهات کیدی شي لوی څه وجوهات دي چې دغه واقعات چې کوم دي نو هغه مسلسل په کې اضافه کیږي؟ ډیره مننه ارشاد صاحب. بالکل څنګه چې تاسو ویل چې د بدخوري کوم واقعات دي هغې کې مسلسل لګیا د اضافه کیږي او که تېر موږ 4 کاله وګورو یعنې 2021 نه پس دې خوا وګورو د 2025 پورې تقریبا 193% دې واقعاتو کې اضافه شوې ده. که تاسو سره زه فګر شیر کړم نو د تېر 4 کالو کې
یعنی 2021 22 23 24 او د 25 د 2 میاشتې کوم شمار کو نو تقریبا 422 ایکسټارشن کیسونه دا کیسونه چې کوم ریپورت شوی دي ان ریپورټډ کیسونه د ډیر زیات وي یعنی خلک غنه ریپورت کوي او خاموشي سره خپل طریقې سره کم باتکه غواړي هغه مسله حل کی یا پیسې ورکی او دا کوم ګورو نو مسلسل دی کې لګیا د اضافه کیږي یعنی 2021 کې 44 کیسونه بیا پاره کې اضافه او 2022 کې 23 شو بیا په 23 او 24 کې 129 کیسونه رااله او اوس دا روان کال د 2 میاشتو کې 47 کیسونه راغلي یعنی کوم اورال ګورو نو د کې 193% اضافه شوه دا او د 21 نه 22 پورې 65% اضافه شوه بیا غنه پس 76% اضافه شوه او اوس په دې کال کې مزید 45% اضافه چې کومه ده هغه شوې ده او بیا کوم د دې کاروایانې د سی ټي ډي وګورو نو هغه کې کومه کنویکشن ریشو چې دا هغه انتهایی کم ده یعنی صرف 2% ده په تیر سلور نیم کال کې سی ټي ډي 433 کسان چې کم دي دانی ولې دي او پاره کې صرف 9 کسانو ته کنویکشن شوه دي نو دا صورتحال چې یقینا حکومت لا او ادارو لا په دې سوچ کول پکار دي تاسو پوښتنه وکړئ چې د دې بنیادی وجه نو بنیادی وجه خو د دې همدغه د چې کله ټیرریزم کې اضافه وشي دهشتګردۍ کې اضافه وشي نو په ایکسټارشن کې سونه کې هم اضافه کیږي ول چې دا دوانه غ سيزونه دي چې یو بل سره لینک دي کومرم دهشتګرد تنظیمونه دي نو غي خپل سيزونه یعنی ویپنز غستل دا غي خوراک سکاک او دغه شانت ترانسپورت او یا دا غي رهن سهن وخت رول چې کم دي هغه په پیسو نو داخله کاروبارونه نه کوي یا د روزګار کې نه ویني بیا دغه شانت کوي چې کم سرمایدار خلک روزګار والي تاجرانی دا غینه په دغه طریقو پیسې اخلي چې دا مونږ جهاد کوو دا مونږ تاسو د پاره جنگ کوو او دا اسلام په نوم مونږ جنگ کوو په دې نومونو د دینه پیسې اخیستل کیږي او دغه بنیادی وجه د چې مونږ ګورو نو په خیبر پختونخوا کې تیر 2-3 کالونه ډیر په دهشتګردي واقعاتو کې اضافه شوه د خاص کر په دې تیر یو کال کې نو دغه وجه د چې ایکسټارشن کم کیسونه دی پاره کې هم ډیر اضافه کیږي بیا کوم دي کې وګورو نو ادارو ته هم مشکلات تر مخه دیږي غټه وجه دا ده یو خو دا فراډلنت سیمز دي کې استعمالي کی یعنی هغه چې ماوتانه سیم رکشلو مونږ فوري بند نکو نو کله د دهشتګر په لاس ورل دغه خلکو په لاس ورل هغه فوري دغه خپل کاروایی وکي یا د دې سکه چې دا پټ شي وي کوم موبایلونه سنیچ شي وي په دغه د استعمالي او بل اهم چې په کوم دی هغه دی کې د افغانستان نمبر استعماليږي نو هغه ادارو د پاره ټریس کول ډیر مشکل شي ولې چې د صوبایي حکومت ته وي صوبایي حکومت وفاقي ته وفاقي افغانستان حکومت سره په دغه خبره راخلي نو کوم ورالو ګورو افغانستان حکومت کوم طالبان حکومت د نوغه ته پاکستان غټم زاغه شانتي خنه دي او دغه وجه هم د تورخم بارډر د 1300 ورځو باندې نو دا صورتحال چې کله د دهشتګردي کې اضافه کیږي د شانتي ایکسټارشن کیسونه کې اضافه کیږي او لګیا دي چې موږ مسلسل اضافه ګورو تاسو ته بدام یا شي چې تیر کال یو کس ته کور ته تابوت پورې راولېګل نو دا لیټرو په ذریعہ باندې unregistered لیټر وی دغه شانتي موبایل سیمز فراډ سره حاصل کړی شي هغه سیمونه دي کې استعمالي کی او خاص طور د افغانستان سیمونه دي کې استعمالي کې واتس اپ په تر ډیره رابطې کیږي نو هغه بیا ټریس کول ادارو د لپاره مشکل شي خو زما په خیال سی ټي ډي هم دي کې لګه سنجیدګي خي او تاسو ته بیان چې اوس ریسنټلی ایکسټارشن سیل سی ټي ډي چې دا اسټابلیش کو دغه شانتي سی ټي ډي د لپاره کنویکشن ریشو زیاتول د لپاره تقریبا 18 لا افیسر چې کوم دي هغه واغستل لاغي بارتيانو کې نو امید لرو چې په دې به حکومت سنجیده غور کوي او په دې حواله سره به اقدامات کوي کم تاجران چې هغه ته ډیر مشکل دي هغه وی چې موږ سره 3 اپشنز دي یو اپشن خدا دي چې دا صوبه دا یا دا خار چې کوم دي دا پرید نو دا ناممکن ده بل دا چې خاموشي سره به د خلکو له د پیسې ورکو بل دا ک پیسې نه ورکو خارم نه پرید نو بیا خپل مرګ ته تیار وو او دغه شانتي تاجرانو په دې حواله زما خبرم شو او هغه مال یو زنده مثال دارا کو چې د بابای تاجر به او تویلو حاجی علیم خان په قصخانی بازار کې اشتلې شوی زما خل 2016 کې جی جی او بیا دا غي چې کم دغه نو هغه اوسه پورې کې سپاتونه لګي دا شانت نو ډیر زیات ایکسټارشن کیسونه دي چې دا غي سپاتن لګي بلکې خلک ایون دا ایکسټارشن کیسونه چې کم دي دا ريجستر کول نه غواړي دا غي بنیادی وجه دغه د پولیس ته مشکلات ادارو ته مشکلات او بیا د خلک چې کم دي چانه چې پتی کال راغلي میسج راغلي خط ول راغلي یقینا هغه د پاره دغه وخت چې کمی دا ماوتا چې کم نه دا ایون امیجن کوي نشو لکه ما په خلکو څخه خبرې وشو او غي دا ویل چې سلیپینګ پیلز
موږ به واچول هغې باوجود به خوب نه راتلو. یعنې یقینا چې ستا کور والا محفوظ نه وي، خپله محفوظ نه وي، د سبا یا د لږ ساعت پس دې پته نه لګي، یقینا ډېر مشکلات دي. نو زما په خیال چې پولیس دي څومره زمونږ ادارې دي دوی له پکار دي چې په دې مؤثره کاروایي وکړي او دې حوالې سره چې کوم ضروري اقدامات یقینا ډېر زیات ضروري دي. او د سیمونو چې کومه مسله ده دا خو فوري طور حل کول غواړي چې اسانۍ سره انسان خپل سیمم بندوي شي او دغه شانتي د هغې غلط استعمال هم نه کړي. ټیک ده کامران صاحب کله کاته دا هم وایي تاسو ذکر وکړو چې 193% چې کوم دی نو په دغه کیسونو کې اضافه شوې ده، خو که بیا د کنویکشن خبره وکړو نو صرف د هغه ریشو ډېره زیاته کمه ده. تاسو ذکر وکړو چې صرف 9 کسانو ته چې کوم دی نو هغه سزا شوې ده او په هغه کې څه ګرفتاریانې هم شوي دي. نو بیا څه وجوهات دي دغه CTD سره یا پولیس چې کوم دي وسایل نشته که نور څه وجوهات دي چې دا خلکو ته سزاګانې نه کیږي؟ بالکل ارشاد صاحب دا چې کومه ډیټا ده پهله خو د دې ځای وضاحت وکړم چې دا نه زما ډیټا ده یا د کومې بلې ادارې نه ده بلکې دا د CTD خپله ډیټا ده او هغې کې دغه وایي چې دا 9 کسانو ته صرف کنویکشن شوی، یعنې 433 کسان نیولې شوي دي او دې کې صرف او صرف 9 کسانو ته کنویکشن چې دی هغه شوی دی. دا شعره زما په خیال تیر کال کې لږه ښه 4.5% وه، خو اوس بیخي لکه صورتحال دا دی چې بالکل پکې نه کېږي. د هغې بنیادي وجه دغه ده چې ارشاد صاحب مخکې تاسو ته به یاد شي چې د CTD سره اوس صرف یو لیګل DSP و، یعنې قانوني چې کوم معاملات و هغې مخکې وړلو دپاره CTD سره څوک ونه که کسان به ونیولی شو نو عدالت سره هغه شانتې کوآپریشن یا کوارډینیشن نه و، کمیونیکیشن ورسره نه و. نو د هغې د وجې چې کوم مسایل و هغه زیاتېده. نو دغه وجه ده یو خو دا چې سیل د CTD باقاعده نه اوس CTD دې دپاره باقاعده یو سیل هم جوړ کړو. دغه شانتې 18 لا افیسر چې کوم دي هغې واخیستنه امید لرو چې د دې نه پس کېدی شي دا کنویکشن ریشو چې کومه ده هغه به زیاته شي. څه اوقات پکې داسې هم کېږي چې کیسونه کې ګواهان صحیح نه وي، لکه یو کال راغلی دی هغه بیا اسټبلش کېږي نه بیا هغه ټریس کېږي. نو دا بنیادي وجې دي او بل دا چې دې کې شهادتونه ډېر زیات کمیږي. نو د هغې د وجې دی چې د کنویکشن ریشو کمه ده. خو زما په خیال ادارو له پکار دي چې دا خپله ریشو یعنې کم کس یې ونیولو په هغې الزام دی نو پکار دی چې داسې کسان ونیسي چې هغه بالکل بیا کنویکشن ته هغه برابر کړي او داسې ثبوتونه انویسټیګیشن مخې ته راوړي چې هغې نه د هغې کنویکشن وشي. په دغه طریقې سره چې کله کنویکشن کېږي نو بیا په کرایم ریشو کې کمی راځي. چې کله کنویکشن نه کېږي نو څوک چې ملزم دی یا مجرم دی هغه ته هم دا یو دغه معلومیږي یو لاره معلومیږي چې څه زه نه کنویکټ کېږم نو راشه دا به کومه که کنویکټ ویم نیولم نو کنویکشن مې نه کېږي. نو زما په خیال ادارو دپاره خپل انویسټیګیشن دغه شانتې خپل نور چې کوم ادارتي معاملات دي هغه به مضبوط کول غواړي. نو هغې نه پس چې دي که کومه کنویکشن ریشو ده یقینا هغه زیاتېدی هم. او کامران صاحب تاسو په خپلو خبرو کې دا هم ذکر وکړو چې کوم د افغان سیمز دي یا دغه شانتې دلته هغه د چا نه موبایل ورک شي نو هغه سیمز چې کوم دي په فوري توګه باندې دغه واقعاتو لپاره چې کوم دي نو هغه استعمالیږي او په عام توګه باندې چا نه چې موبایل یا سنیچ شي یا ورک شي نو هغه په تانه کې چې کوم دی نو خپل ریپورټ هم وکړي. خو بهرحال دغه واقعات چې کوم دي نو دغه روان دي او مخنیوی چې کوم دی نو پکار دی چې وشي. نو تاسو بیا څه ګڼئ دي د مخنیوي لپاره یو خو تاسو ذکر وکړو چې دغه سیمونو دغه سیستم چې کوم دی نو په فوري توګه بندول یا دغه شانتې د افغانستان سیمونو چې کوم دي د هغې د ټریسینګ نظام مضبوطول. نور داسې څه حکمت عملي پکار ده دغه بتخورۍ د واقعاتو څنګه چې ډېر په تیزۍ سره روان دی چې تقریبا 200% پورې تاسو وویل چې دا کې اضافه شوې ده دغه څنګه دا کې کمیره وستلی شي دغه لپاره څه حکمت عملي پکار ده؟ څنګه چې ما تاسو ته وویل لحاظ ارشاد صاحب چې کومې ادارې دي زموږ په دې اعتماد بحالي دي ډېر زیات ضروري دي. لکه ما تاجرانو سره خبرې وشوې هغوی چې دا کیسونه رجسټرډ کېدو څه فایده نشته او د هغې بنیادي وجه دغه ده کنویکشن نشته دی. نو پهله په ادارو باندې خپل اعتماد چې کوم دی هغه بحال کول ډېر زیات ضروري دي. بیا خلکو ته دا یقین کول پکار دي چې تاسو دا کم کیس رجسټرډ کړئ نو دې نه پس به تاسو ته نقصان نه رسي بلکې موږ به تاسو له تحفظ درکوو. ولې خلک په دغه یریږي چې کله دوی دا کیسونه ریپورټ کړي نو د هغوی ته نقصان چې کومه خطره وي هغه نور هم زیاته شي. نو ادارو د طرفه چې کوم دا څومره سرمایه‌دار دي تاجر دي دوی ته دا یقین دهاني وشي او دې حوالې سره اقدامات چې دي هغه اوچت کړی شي. او بل دا زموږ چې عدالتي کوم نظام دی یعنې پروسیکیوشن او دا ډېر ډیلیډ څیزونه یا کنویکشن نه کېږي
نو دا نظام زموږ مضبوط کول غواړي چې کله یو ملزم ته مجرم ته سزا کیږي نو نور چې کوم د خلک په دې سيزونو کوم لبس یا غي خپل په ځل کې یو یاره پیدا شي چې جی سبا کنورټ کېدې شي لس کال شل کال په جیل کې قید کې راتلی شي نو غي خپل بیا د دینه ډاډه کوي او چې کله دغه صورتحالي په ادارو باندې اعتماد نه نو خلک کیسونه نه ریپورت کوي بیا کوم خلک کیسونه ریپورت کوي نو غي تحفظ نه بیا چې کوم ملزمان دي یا خلک دي چې ملوث دي غي سره دا په ځل کې شته چې نه کنورټ کېږي ماته سزا نه کیږي نو هغه خپل د سيزونه یعنی د دې کې به اضافه کیږي چې کله کنویکشن ریشو زمونږ زیاته شول په ادارو باندې اعتماد بحال کړی شو او دغه شانتي د خلکو تحفظ یقیني شو نظام یقین نه چې د کیسونو کې ډېر زر کمې راشي. صحیح ده، ډېره زیاته مننه کامران علي صاحب. تاسو خپل تفصیل سره په دغه باندې خپل نظر چې کوم دی هغه شریک کړو چې دغه د بتخورۍ په واقعاتو کې مسلسل چې کوم دی هغه اضافه روانه ده. کال 2021 نه د 2025 پورې په خیبر پښتونخوا کې 422 د بتخورۍ کیسونه چې کوم دی هغه رجسټر شوي دي. دوی وایي چې په دغه کیسونو کې تقریبا 433 ملزمان گرفتار کړی شوي هم دي، خو هغې ته د سزا خبره موږ کوو نو هغه ډېره زیاته کمه ده. وایي چې صرف 9 تنانو ته چې کوم دی هغه په دې کې سزا شوې ده او په دې سلسله کې په دغه سلسله کې چې کوم CTD ده هغې سټرینتن کول او دغه شانتي د دغه سیمونو په حوالې سره په خاص توګه باندې چې کوم افغان سیمز دي یا دلته چې کوم سیمونه د خلکو نه موبایل ورکې شي یا سنیچ شي موبایل دغه په وخت بندېدل او په دغه حوالې سره چې کوم دی په وخت کاروایي کول چې کوم دی هغه دغه واقعاتو کې د کمی سبب جوړېدی شي. پروګرام کې به خبره کوو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بانی د عمران خان صاحب او د هغې کورودانه بشرا بیبي د هغې د رهایي لپاره پېښور کې پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاج شوی او په دغه احتجاج کې او په دغه ریلي کې چې کوم صوبایي وزیران دي دغه شانتي مشیران دي معاونین خصوصي دي هغې پکې شرکت کړی دی. دغه شانتي د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم غړي دي هغې هم په دا کې شرکت کړی دی او دغه شانتي د صوبایي اسمبلی نه د پېښور های کورټ پورې هغې واک هم کړی. 2-3 مطالبات دي، په دغه مطالباتو باندې به خبرې اترې کوو. پروګرام کې موږ جاین کړي یو سینیر صحافي ذیشان کاکا خیل صاحب. ذیشان صاحب ډېره شکریه موږ له د وخت راکولو که درته لږ ووایې چې کوم په پېښور کې د عمران خان صاحب د رهایي لپاره دغه شانتي د بشرا بیبي د رهایي لپاره نور هم د هغې مطالبات دي. د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه منتخب خلک دي هغې نن په پېښور کې احتجاج کړی و. په پېښور کې احتجاج کول د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کول څومره مؤثره دی او دې به څه اثر به وي؟ ډېره مننه جی. پورې 3 مطالبات دي د پاکستان تحریک انصاف د اراکین اسمبلی یا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي او هغه کې یو دا مطالبه ده چې کوم بانی چیرمن د عمران خان صاحب د هغه رهایي ورسره د هغه چې کوم کورودان دا بشرا بیبي او دریم چې کوم د دې مطالبات مطالبه ونه هغه دا و چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم سېنات الیکشن دی دا نه کیږي. دغه 3 مطالباتو لپاره نن د کال ورکړیو او کال کې دا هدایت جاری کړو چې صرف دا پاکستان تحریک انصاف چې کوم اراکین اسمبلی دي او یا د کابینه اراکین دي دوی په دغه احتجاج کې شرکت کوي. نن یوې بجې نه پس د دې احتجاج دا ترتیب و چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه بدی احتجاجي واک او باسي او دغه واک په پېښور های کورټ مخې ته رارسي او دلته پېښور های کورټ مخې ته خپل کار احتجاج چې کوم دی هغه ریکارډ کوي. مقصد به دغه وي چې نه دی عدالت نه دغه غوښتنه هم کوي چې نه عدالت په دې معاملاتو کې مداخلت وکړي او چې کوم ناحقه د قیدیان دي عمران خان او دغه شان بشرا بیبي هغه چې کوم دی هغې رهایي کې خپل قانوني کردار ادا کړي او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د سېنټ الیکشن نه کېږي د دې هم یو کال تقریبا نو شو او کته په ناراضي خو کوم وګورو نو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 93 د پاکستان تحریک انصاف ممبران دی پای کې ضبط مقاومه کې ډېر پرسنلی کو پورې اراکین اسمبلی شرکتو کو هغه شان منظم आवाज مونږ ونلې دوه څنګه چې په رستنی وختونو کې مونږ کتل چې منظم احتجاجي په ځای باندې روزي نارابازي وشي او باګر توګه باندې د یو بل چې کوم دی نو هغه ماحول ګرم کړی شي او جنډي اوچتې کې یو خروجه هم ده بل لکشان دی مس منیجمنټ هم پکې مونږ ولیدو. خو بهرحال د خپل احتجاج منصر په خیبر پښتونخوا کې بلکې لاهور او مختلف مقاماتو کې چې کوم دی خپل احتجاج ریکارډ کو. مقصد دغه چې کوم دی بانی چیرمن د عمران خان بشرا بیبي او سېنټ الیکشن خصوصي توګه باندې په خیبر پښتونخوا او
د نور چې کوم ځایونو کې څه قسمه مشکلات دي نو هغه حواله سره د احتجاج شو په دې دوران کې موږ خبره اترې هم وکړي د اراکین اسمبلی مخالف سره هغه دغه وینا و چې دغه احتجاجونو چې کوم سلسله ده دا به جاری وي خو دې وخت موږ ته هدایت دا چې ورکرز ته فل تکلیف مو ورکوي هغه دې آرام وکړي او صرف او صرف چې کوم رهنما دي ایم پی ایس دي د دې په دې احتجاج کې شرکت وکړي او په چېرې غټ احتجاج کال ملاو شو د روزو نه پس نو بیا په هغه کې په ګڼ شمېر تعداد کې ومنظم موبلایز کوي او ورکران هم بیا راوباسي. صحیح ده ذیشان تاسو ذکر وکړو چې درې مطالبې لري یو خو د عمران خان صاحب او د هغې د کور والا چې کوم رهایي ده ظاهري خبره ده هغې خو دوی وایي چې زموږ لومبۍ او اخري مطالبه هم دغه یوه ده چې عمران خان صاحب رها کړی شي خو که د سینټ انتخاباتو خبره وکړو او یا د مخصوص نشستونو خبره وکړو هغه معامله کوم ځای ته ورسېدله او هغه معامله دا وخت په عدالت کې ده په هغې باندې په عدالت کې وخت په وخت باندې که موږ ګورو نو په هغه کې الیکشن کمیشن ته ډیډلاین هم ورکوي خو په دغه کې څه مخکې څه پیشرفت نه کیږي ستاسو په خیال څه وجوهات دي؟ ګورئ هغه کې چې کوم الیکشن کمیشن حکام د مختلف وجوهات بیانوي او دغه وجه دا چې دغه معاملات ډېر وخت نه زیر التوا دي تقریبا یو کال برابر شو چې دغه مسله سټیل پینډینګ دغه کې غټه وجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف په خپل باندې کلیر نه دی چې آیا دی چې کوم ممبران دی آیا د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې راغلي یا سنی اتحاد کونسل کې د شمولیت کړي او هغه ممبران دي نو دغه تذبذب دی او دغه کنفیوژن دی نو کلیر د سپریم کورټ فیصله ده ذیشان بالکل دغه فیصله هم ده خو دغه الیکشن کمیشن دغه یو پلی اډاپټ کړی دی چې یعنی دا معاملات لا کنفرم نه دي او دغه معاملات چې تر څو پورې کنفرم شوي نه وي نو هغه چې کوم دی څه قسمه داسې فیصله نشي کولی چې دا مخصوص نشستونه دی ته ورکړي یا چې کوم دا سینټ الیکشن په خیبر پښتونخوا کې نه کېږي دا هغې فیصله وکړي او هغې ډیټ اناونس کړي او هغې باندې سینټ الیکشن وشي نو دغه شان دې سره څه تړلي قانوني پیچیدګۍ الیکشن کمیشن حکام وایي چې نورې هم موجودې دي په هغې باندې هغې وقتاً په وقتاً د عدالت نه ټیم اخلي او هغې باندې هغې لګیا دي کار کوي نه صرف په پېښور های کورټ کې دغه معامله چې کوم دی زیر التوا ده بلکې په سپریم کورټ کې هم زیر التوا ده او په دې کې تاسو ته یو بله خبره هم وکړم چې کوم پاکستان تحریک انصاف رهنما دي هغې طرف نه هم لږ شان دی په دې کې سستي مخې ته راځي ځکه چې هغې هغه شان فالو اپ نه کوي هغه شان دغه کیسونه نه پرسو کوي څنګه چې پکار دی او خصوصي توګه هغه شان یو مخصوص وکیلان هغې دپاره نه مختص کوي هغې په دې باندې پراپر کار وکړي او دغه کیس چې کوم دی اینډ ته ورسوي نو یو خوا چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف طرف نه هم لږ شان دی سستربي دی نه موږ ته مخې ته راځي او بل خوا چې کوم دی الیکشن کمیشن دا موقف دی چې په دې کې ډېرې زیاتې قانوني پیچیدګیانې موجودې دي او تر څو پورې چې هغه قانوني پیچیدګیانې نه ختمې شوي نو د دې فیصله کول چې کوم دی هغه غیر قانوني ده او غیر آئیني ثابتېدلی شي. صحیح ده ذیشان یو بل خبر هم موږ سره دی هغه د امتحانونو په حوالې سره دی خیبر پښتونخوا کې چې کله هم موږ ګورو نو اکثر په امتحاناتو کې کله وایي پرچا وټ شوه کله وایي نقل وشو کله چې کوم دی نو بله چې کوم څه بد انتظامي مخې ته راځي نن هم چې کوم څه ویډیو چې کوم دی نو هغه وایرل شوی چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا چې کوم میډیکل فیکلټي ده د هغې امتحانات کېږي په هغه کې څه بد انتظامي چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلې ده آیا دغه طالب علمان چې کوم دي نو دغه پیسې نه ورکوي فری کې دغه امتحانونه ورکوي بیا ولې دغه لپاره دغه انتظامات نه کیږي دغه ذمهواري د چا ده بیا په خاص توګه دغه د فیکلټي چې کوم امتحانات کیږي د هغې په حوالې سره ارشاد بھائی دا زموږ په ملک خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې امتحاني چې کوم دی کې ډېر زیات خامیانې موجود دي که هغه موږ وګورو نه صرف چې کوم دا ابتدایي و ثانوي امتحان وي بلکې د یونیورسټیانو او کالجونو امتحان وي او بل خوا کوم دا میډیکل شعبه موږ وګورو نو دا بیخي موږ په نظر کې دا یو اهمیت اړول لري نه د دې امتحان دغه وجه دا چې د دې کې که ډوبلیمه وي یا چې کوم دی نو بي ایس وي یا دغه شان بل پروګرام وي نو اکثر په دې کې داسې قسمه مسلې مخې ته راځي او هغه چې کوم دی هغه په هغې باندې سخت ایکشن ضرورت وي خو هغه شان ایکشن په هغې نشي اخیستلی چې څنګه پکار دی دا هم ویډیوز مخې ته راغلي دي په هغې کې خیبر پښتونخوا فیکلټي او پیرامیډیکل الایډ هیلث ساینسز ډوبلمې امتحان او په هغې کې مختلف ماشومان نه صرف په یو حال کې یو بل سره ناست دي یو بل نه نقلونه کوي بلکې څه قسمه داسې ویډیوګانې هم پکې راغلي چې په ځمکو باندې ناست دي هغه ماشومان هغې ته څه قسمه سهولت نشته نو یو خوا روژه ده بل خوا د هغې تکلیفونه چې
باندې وګوري نو یقیني توګه باندې دا باور کولای شي چې نه دیتا څه قسمه سہولیت ته نه ملاويږي او دینه دا ظاهريږي چې دیتا د اهمیت نه ورکول کیږي دغه چې کوم میډیکل سره ریلیټډ شارټ کورسز دي یا ډیپلوماز دي نو دغه وجه ده چې دا څه قسمه واقعیت مخ ته راځي په دې حواله باندې مشیری صحت احتشام سره مو خبرو شو نو غي دا وینا و چې 3 ورځې کې دنه ما انکوایري ریپورت غوښته دي او چې څوک په دې کې ملوث خلک وي نو غي خلاف سخت نه سخت کاروایی کیږي بل خو چې کوم طالب علمان دی سره مو خبره تر شو نو غي دا وینا و چې 3 ځله خدای امتحان چې کوم دی ملتوي شو دغه وجه ملتوي شو چې نه سہولیات او یا چې کوم دا د انتظامات تی غلا مکمل نه دي خو چې کله په سلورم ځل د امتحان منعقدم شو نو غي کې سہولیات داسې و چې هغه د نش برابر او سټاف انتهایی کم او کورسیان نه وي او تاسو اړو لګیدنه چې د امتحان دی نو دغه ټول صورتحال دغه شان مخه ته راغلی دی او اوس مخکې کتلې شي چې 3 ورځې پس ریپورت مخه ته راځي او غینه پس بیا څه کاروایی کیږي او څوک په دې کې ملوث دي او چا خلاف کاروایی کیږي نو دا به ګورو صحیح ده او ذیشان لږ دا کوم خبرو کو څنګه ما مخکې هم ذکر وکړو کله امډیکیټ ټیسټ اوټ کی کله د پولیسو لپاره چې کوم ټیسټ کی کله هغه کې دغه شانتي بې ضابطګیانې مخې ته راځي د بورډ امتحاناتو کې هم بیا په خاص توګه چې کوم جنوبي ضلعي دی هلته د بنو بورډ شو یا نور چې کوم دغه شانتي وخت په وخت باندې دغه اطلاعات مخې ته راځي چې دلته د پرچې چې کوم دی نو هغه یا خو د وخت نه مخکې اوټ شي یا دغه پیپر دوران چې کوم دی نو څوک په موبایل باندې تصویر اوټ کی د دې ټول نظام چې کوم دی کې څه اصلاحات پکاري چې دغه په یو ټایم باندې هغه اصلاحات وشي او دغه چې کوم بد انتظامیان دي یا دغه پرچې اوټ کېدل چې هغې یا نقل دی د هغې روکتام وشي ارشاد به ګوري غټ اصلاحات چې کوم دی په کتابونو کې او کاغذونو کې حکومت یا چارواکي ډیر کوي خو عملی توګه په هغې باندې عمل درآمد نه کوي که زه تاسو ته ووایم نو دی چې کوم دی ډیجیټل سیسټم راویستی او چې یعنې څنګه ماشوم پرچه کوي هغه به اون د سپاټ هغه اپلوډ کېږي چې د دې وجې چې یعنې هغې کې بیا څه قسمه څه چینجز نه کېږي خو که موږ وګورو نو دور دراز علاقو کې نیټ نه وي خیبر باجوړ مومند هلته کې چې کوم دی څه قسمه د نیټ او د بجلۍ فیسیلیټي نه وي دغه شان دی یو بل اقدامات کړی دی چې موږ به سی سی ټي وي کیمرې چې حال کې نه وي لګېدلې نو هغه به نه اعلاف کوو چې هلته امتحان وشي خو هغې نه باوجود هم چې کوم دی نو سی سی ټي وي کیمرې نه وي او دی سیاسي یا چې کوم دی څه بلې وجې هغې ته اجازت ورکړي او هغه چې کوم دی هلته امتحانات منعقد کېږي او بیا هغه حالونه باقاعده توګه اخیستلی کېږي بل خوا که موږ وګورو تر څو چې موږ د دې امتحاني نظام نه کرپشن نه ختم کړی فیورټیزم مو نه ختم کړی نو دغه نظام موږ نشو ټیک کولی او دغه به چې حق تلفي به کېږي قابل سټوډنټ په کمې نمبرې راځي ناقابله یا سفارشي هغه سټوډنټ په سیوا نمبرې راځي او بیا مخکې هغه ته لارې کولاویږي نو مختلف اصلاحاتو ضرورت ته په تعلیمي نظام کې کچره مونږ غواړو چې معیاري نظام تعلیم مونږ هغه ته ودان ورکو هغه تعلیم چې کوم د مخکې راشي دغه اقدامات مونږ وانه غشتل شو نو دغه زوړ او پخوانی نظام پر رواني او ماشومان به ډیګری نه خلی او موږ ته بس قسمه هغه کوم چې کوالټي اف ایجوکیشن دی هغه به زموږ همیشه یو خوبي او هغه به کله هم ممکن نشي نو محکمه تعلیم دی وخت کوم امتحان روان دی هغې تر مخه دا وینا ده چې دې ځل به سختترین اقدامات سخت کاروایانې به کېږي ارشاد صاحب که زه تاسو ته وایم رستني کال هم دغه دعوې شوي وي هغې کې چې کوم ملوث عام خلک نه بلکې کوم چې په امتحان حال کې موجود سپرډنټ دی یا ډپټي سپرډنټ دی یا انویجیلیټر دی هغه ملوث ګرځېدلی او خو هغې نه باوجود هم خلاف هېڅ قسمه څه کاروایونه شوه باقاعده چارټ شیټ هم تیارې شوي وي چیف سیکرټري ته تللی مو د هغې ډسمیسل یا خلاف کاروایي خو تر اوسه تر دې دمه پورې څه قسمه کاروایونه شوه خو دا ځل یو ځل بیا دوی دعوه کړې ده که څه قسمه داسې نقل یا داسې قسمه ذیشان که وګورو نو چې کوم د محکمه تعلیم اعلی چارواکي کوم ورته وګورو او هغې سره چې کوم دغه شانتې موږ کله خبرې کېږي نو هغې هم دا خبره کوي چې موږ خو کوشش کوو چې د دغه نقل د روکتام په حوالې سره که دغه شانتي څوک هم په هغې کې ملوث وي نو موږ هغې ته سخته سزا ورکړو هغې موږ د نوکرۍ نه برخاست کړو خو هغې وایي چې موږ سره د اختیار نشته نو په دغه ځای کې هم یو دغه شته چې په دې حوالې سره سخت قانونسازي پکار ده چې دغه شانتي څه قسمه څوک هم په دې کې ملوث وي چې د هغې خلاف کم سے کم دومره کاروایي خو وشي چې سبا د بل لپاره یو دغه هم جوړ شي عبرت نښه هم جوړه شي سبا بل څوک هم دغه په دغه چې کوم د ایلیګل پریکټسز دي هغه نه کوي بالکل ارشاد صاحب تاسو ټیک وایي که موږ زه تاسو ته یو مثال درکوم تاسو پام چې کوم دې طرف ته وګرځوم چې دا تاسو به خیال کړئ ایټا
دا میډیکل امډیکیټ پیپر بل کېده پاره کې بنو کرکو د علاقو خلکو باقاعده یو ګروپ منظم ګروپ هغه ایکسپوز شوی او هغه نه بیا باقاعده ثبوتونه هم دغه شی او هغه بیا دا منلې مو چې موږ هر ټیسټ لیکو باقاعده لکونه روپۍ هغه فیسو کتا سو او اوسو ګوري دغه سټیټس نو کس دای کلیم کول چې هغه جیل کې دی هغه کس اوس هم آزاد دی او تاسو سوای چې آیا اوس پاغنی مولوث په دې سیستم کې یا باغ اوس نه کوي نو سیستم کې خامیان شته دغه شان کدا سرکاري اهلکاران په دې امتحان کې مولوث او چې و پیپر لیکولا یا و پیپر ماشومان ته خوله په غیر قانوني طریقې باندې هغه خلکا تر اوسه پورې د قانوني گرفت نه آزاد دي او کچره سخت قانوني د لپاره سی وا او داسې قسم خلکو ته سزا ورکړي و نو څنګه د تاسو فرمایل چې دا یو رول ماډل جوړ شوی وي او آینده وخت پورې چې کوم دین بیا ودی کې دا قسم واقعیت مخه ته نه راتله او چونکا زموږ نظام کې هم خامیان موجود دي بل دا چې موږ دومره باوند یو چې سرکاري اهلکار خلاف موږ قسمه پاسانه سر کاروي نشو کوله او هغه کې دومره قانوني عوامل موجود دي نو هغه کوم دین ټیک ده ځشان صاحب ډیر زیاته مننه ځشان صاحب تاسو په دواړو ایشوز باندې په نظر چې کوم دین هغه شریکو ګران کوتونکو موږ سره نور موضوعات هم دي هغه به هم خبرې اترې کوو موږ سره دمي وخت دی وړه شاندما کوو د مینه پس پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د جمعیت علماء اسلام او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ رابطې روانې دي پاکستان تحریک انصاف غواړي چې دغه جمعیت علماء اسلام په دغه خپل حکومت مخالف چې کوم اتحاد دی د اپوزیشن جماعتونو پاکې شامل کړي او دغه هغې یو داسې احتجاج ته لاړ شي چې دغه حکومت خپل کور ته ولیږي بل طرف ته جمعیت علماء اسلام څه تحفظات لري او دغه تحفظات سری په دې باندې نظر اخلو پروګرام کې موږ جاین کړي یو سینیر صحافي شیراز احمد شیرای صاحب شیراز ډېر زیاته مننه پروګرام کې موږ د وخت راکولو که دا راته لږ ووایي چې تېره ورځ یو ملاقات بیا هم شوی و ستاسو څه اطلاعات دي دغه جمعیت علماء اسلام په اړه ویلی کېږي چې هغې مشروط حمایت کړی دی آیا واقعي جمعیت علماء اسلام د هغې سره د اختر نه پس چې کوم احتجاج دی پای کې به شرکت کوي ارشاد صاحب د پرونی چې کوم ملاقات په پارلیمنت لا جس کې په دې کې جمعیت علماء اسلام لخوا عبدالغفور حیدری کمرا مرتضی او د شانتي پاکستان تحریک انصاف سیکرټری جنرال سلمان اکرم راجا او د شانتي کیسرو امیر ډوګرو او دا ملاقات دومره د اهمیت حامل ذکر چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم سیکنډ لیډرشپ ته دغه ملاقاتو فیصله چې کوم دا شمولیت هغه مولانا فضل الرحمن او بانی چیرمن عمران خان چې کوم دی هغه کوي دواړو پرون یو بل تحفظات یو بل تواړو خدا فیصله پرونی ملاقات کې شو چې کوم ختمي فیصله دا هغه به د دواړو چې کوم قائدین دي هغه کوي یعنی جمعیت علماء اسلام دا وی چې تاسو چې کوم خبرې دي هغه موږ مولانا فضل الرحمن سره شیر کوو او کوم چې د پاکستان تحریک انصاف نه ماو هغه وی چې تاسو چې کوم تحفظات هغه موږ عمران خان سره شیر کوو دا غینه پس بیا چې کوم نیکسټ پلانینګ د نسل عمل دی هغه مخه تراځي او بیا د چې کوم د فیصله کې خو بل خو جمعیت علماء اسلام سېنیټر کامران مرتضی سره په ځما پارلیمنت هاوس کې خبرې اترې کړلې نو هغه دا و چې الاینس کې شمولیت کول یا نه کول دا لري خبره ده خو موږ چې کوم تحفظاتو اظهار کړی د پاکستان تحریک انصاف ته نو هغوی څه پوری دغه تحفظاتو من ته جواب چې کوم دی هغه نه دی راکړی د تحفظات شیراز کم تحفظ څه تحفظات دي جی وای ذات بار موږ دغه نه پښتنې کولې خو هغوی چې کوم دی وي دا موږ سټیکر ساتي دي خو زراعت تر مخه د تحفظات چې کوم دی هغه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم انتخابات کې دانل شوی دی هغه باندې دي بیا په 26 آئین ترمیم نه پس چې پاکستان تحریک انصاف غیر جمهوری قوتونو سره ملاقاتونه کول پاغه باندې مناسب چې کوم دی افغان دی په دغه شان دی د خیبر پښتونخوا وزیر الله علي امین ګنداپور چې کوم بیانات دي پاغه باندې تحفظات دي بیا څه تحفظات چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا والی سره دي خو اوس په چې کوم دی میډیا ته وی کلیه خپل تحفظات چې کوم دی هغه بهر نه دی راوړي بهر حال د جمعیت علماء اسلام په ګرین اپوزیشن اتحاد کې شمولیت چې کوم دی هغه فیصله مشروع شوی دا مولانا فضل الرحمن سره او هغه چې فیصلو کې دغه نه پس با جمعیت اسلام چې کوم دی خپل عمل کیږي او بهر حال په اپریل په 15 نیټه باندې جمعیت علماء اسلام خپل اجلاس هم راوړل دي او په هغه اجلاس کې با مستقبل کې چې کوم فیصله کیږي چې کوم ماضي کې فیصله شوې دغه پرانا کې با نوري فیصله چې کوم دی کیږي او کمنه مرتضی ته او متویل چې هغه کې چې د ګرین اپوزیشن الاینس کې شمولیت اونکو او د حکومت خلاف با جمعیت علماء اسلام په خپل یعنی تنها چې کوم دی سړکو ته براوزي او پروټیست چې کوم دی هغه با هغه کوي بل ارشاد ته پدې کې مې کوشن دا چې پرون موږ
کتل د صدر خطابو نو هغه وخت کې د اپوزیشن پارټیانو چې کوم دی هغوی پروټیسټ کوي خو جمعیت العلماء اسلام چې کوم ملاکین دی غلي ناستو دی هغه سره ما پښتون وکړو ما ته کوم متضاد او وی چې زمونږ چې کوم احتجاج دی حکومت خلاف دی خو زمونږ د احتجاج خپل یو طریقه دا موږ په خپل یو طریقه باندې چې کوم دی پروټیسټ کوو زمونږ دغه چیغې دغه اوها چې کوم دی نوي خو بهرحال هغوی په حکومت باندې ډېر تنقیدونه ډېر نیوکې کوي اوسه پورې دغه تحفظات چې کوم دی هغې ختمولو کې به نور هم ملاقاتونه چې کوم دی هغه متوقع دي یعنې په یو ملاقات کې خو د جمعیت العلماء اسلام چې کوم تحفظات دي هغه نشي ختمېدلی یا هغوی په یو ملاقات باندې په دغه چې کوم د اپوزیشن الاینس کې په هغه کې شمولیت نشي کولی په دې کې به نور ملاقاتونه چې کوم دی هغه به هم کېږي او د هغې نه پس چې کوم دی بیا به فیصله راځي اوسه پورې شیراز که موږ وګورو نو په تېرو پروګرامونو کې هم موږ بار بار په دې باندې خبره کړله چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم فیصله اخیری فیصله چې کوم نو هغه د عمران خان صاحب وي نو که فرض کا د مولانا فضل الرحمن صاحب سره د هغې څه اتحاد کیږي یا دغه شانتې ګرینډ الاینس جوړیږي هغه بیا د حکومت خلاف چې کوم دی نو څه احتجاج کوي بیا په هغه احتجاج کې څه خبرې اترې کیږي نو اخیری خبره به بیا هم د عمران خان صاحب وي نو بیا په هغه صورتحال کې د مولانا صاحب به چې کوم خبره عمران خان کوي هغه خبره به مولانا صاحب ته قابل قبول وي شاسب دی وخت کې مولانا صاحب چې کوم دی هغه د ګرینډ اپوزیشن الاینس ضرورت دی ګرینډ اپوزیشن الاینس چې کوم دی هغه د مولانا ضرورت نه دی دی وخت کې د اپوزیشن دا کوشش دی چې هغوی ځان سره مولانا صاحب چې کوم دی هغه رایوځای کړي او د دې سټریکټلی چې کوم احکامات دي هغه عمران خان جاري کړي دي عمران خان خو سیکرټري اطلاعات ته دا سیکرټري جنرال ته دا خبره کړې وه چې مولانا صاحب چې کوم دی هغه په هر حال کې ځان سره میلاو کوي تحفظات د تحریک انصاف نه تحفظات د جمعیت العلماء اسلام دي جمعیت العلماء اسلام چې کومې خبرې کوي هغه به عمران خان مني یا تحریک انصاف مني نو پس ته بیا چې کوم دی هغوی اعلان کې شاملېږي که هغوی نه مني مولانا سره سټریټ پاور دی مولانا سره د مولانا ته دغه د اعلان ضرورت ورشته هم نه مولانا صاحب خو دې نه علاوه مخکې هم پروټیسټ کړی بیا به هم پروټیسټ چې کوم دی هغه کوي خو دې وخت کې د اپوزیشن دا کوشش دی چې هغه ځان سره څومره کانفرنس جماعتونه دي څومره مذهبي جماعتونه دي هغه ځان سره رايوځي کړي او په خاصه توګه باندې د اپوزیشن الاینس چې کوم هر رهنما دی هغه دا کوشش دی چې مولانا صاحب د الاینس څخه جوړ شي ځکه چې مولانا صاحب سره سټریټ پاور دی او د دې مولانا صاحب چې کوم پاور د سټریټ پاور هغې په حکومت باندې ډېر سخت پریشر چې کوم دی هغه بیل کولی شي یا بیل کېږي د هغوی خبرو اترو سره نو ځکه د دوی دا کوشش دی چې مولانا ځان سره راولي تر څو که موږ د پاکستان تحریک انصاف خبرې وکړو نو پاکستان تحریک انصاف کې هغه خبرې کېږي چې کوم عمران خان ووایي نو عمران خان چې کوم پیغام را لېږلی و هغه سلمان اکرم راجا هغه پیغام جمعیت العلماء اسلام ته ورسوه ځکه چې مولانا صاحب بهر و نو مولانا صاحب اوس راغلی دی هغه پیغام چې کوم دی هغه سلمان اکرم راجا ورسوه کوم چې عمران خان پیغام و او هغه په اوني ملاقات کې باندې هم خبرې ترې وشوې دې نه پس چې کوم فیصلې کېږي هغه به د جمعیت العلماء اسلام اورېدلی کېږي ځکه چې دوی جمعیت العلماء اسلام ته وایي چې تاسو اپوزیشن الاینس ته راشئ جمعیت العلماء اسلام دا ضرورت نه دی نو اوس ګورو چې دوی څه کې خو منل پکار دي د کوم تحفظات چې کوم د جمعیت العلماء اسلام دي هغه پیټېله ختمول پکار دي ځکه کوم دغه اعلان کې نور چې جماعتونه دي لکه هغه کې مثلا سنی اتحاد کونسل دی هغه کې مثلا متحده مجلس عمل دی هغه کې د اختر منګل پارټي دا هغه کې محمود خان اکرزی پارټي دا هغه کې جی ډي اے دا هغوی هم دغه کوشش کوي په دغه کوشش کې دي چې کوم تحفظات د جمعیت العلماء اسلام تحریک انصاف نه دي هغه تحفظات سره ختم شي چې دغه الاینس باقاعده پراپر طریقې سره جوړ شي او خپل کار چې کوم دی هغه حکومت خلاف شروع کړي صحیح ډېره زیاته مننه شیراز احمد شیرازي صاحب تاسو په دغه اسلام آباد کې چې کوم دغه ډیولپمنٹ روان هم خبرې اترې وکړې ګرانو کتونکو موږ سره د بارډر په حوالې سره مهم خبرونه هم دي په هغې به خبرې اترې کوو د مې وخت دی وړه شاندمه کوو د مینه پس پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو د پاک افغان بارډر چې کوم دی په تورخم هغه بند دی خو بیا هلته چې کومه جنګ فایرینګ کېدو دواړه طرفونو نه جرګه چې کوم نو په دغه باندې متفق شوې ده او دغه شانتې دغه چې کوم د فایربندي وه په هغې باندې دغه اتفاق شوی دی دواړه طرفونو نه چې کوم د ضلع خیبر او دغه شانتې د افغانستان لخوا کوم جرګه وه هغې جرګې چې کوم دی نو دغه نشست شوی و په هغې کې دغه د بارډر چې کوم دغه صورتحال دی چې کشیدګي وه هغه تر ډېره حده پورې کمه شوې ده کله پورې دغه متوقع دی چې دغه بارډر کولاو شي اوس د خبرو اترو څه صورتحال دی پرې ټول به نظر اخلو زموږ همکار سید هارون شینواري پروګرام کې موږ جوین کړي هارون ډېره شکریه لږه ته دا وایې چې کوم نن د بارډر تازه صورتحال و هغه څه او خبرې اترو سلسله چې کوم نن هغه کوم ځای ته ورسېدله کله پورې متوقع ده چې دغه بارډر کولاو شي ارشاد صاحب یو جهه مننه
پاک افغان بارډر نن 13 ورځ هم د هر قسم آمد رفت لپاره بند شوی دی او چې کله هم مخکې پاک افغان بارډر باندې څه قسم هم کشیدګي راغلي دا حالات خراب شوي دي لا دواړو ملکونو ترمنځ څه قسم خبر راغلی دا نو پاره کې د دواړو ملکونو ترمنځ جرګې ډېر لوی رول ادا کړی دی نو همدغه رنګ چې کله هم دا دې پر له هم پاک افغان بارډر بند کړل شو نو څو وخت چې کوم دی دا بارډر بندو بیا په منځ کې دواړو ملکونو ترمنځ فایرینګ سلسله یعنی ډزو سلسله چې کوم دی شروع شو درې څلور ورځې دا ډزې هم وقفې سره کېدلې چې هغه کې څه کسان هغه سایډ ته هم زخمیان شوي دي او په دې سایډ ته هم زخمیان شوي دي بیا پاکستان سایډ او افغانستان سایډ دواړو سایډونه چې کوم دی جرګه جوړه کړې شوه پاکستان سایډ ته 40 کسانو جرګه جوړه شوه چې په هغه کې د لنډي کوتل قومي مشران یعنی ملکان سیاسي غړي علما کرام سماجي خلک تاجران او کسټم ایجنټان شامل وو دا سی ویل کېږي چې افغانستان سایډ نه هم یو 40 کوم کسانو هغه جرګه جوړه کړې شوه بیا دوه ورځې مخکې هغه جرګې په پاکستان دې سایډ تورخم باندې په خپل منځ کې بیٹک سره وکړه کېناستل سره هغه دا کوشش وکړه چې بارډر چې کومه ایشو راغلی دا په هغې باندې خبرې اترې سره وکړي جرګې ذرایع وینا دا ده چې کله چې دوی رالل نو پاکستان سایډ نه ورته دا ویل شو چې جرګه چې کله هم کېږي نو هغه کې چې کوم ځای باندې لانجه روانه وي نو په هغې باندې لا کوم کار باندې لانجه روانه وي نو هغه کار بندېږي نو تاسو به چې دا کومه چیک پوسټ باندې لانجه روانه ده چې دا چیک پوسټ تاسو به نه جوړوئ نو دا باندې به فوراً کار بندوئ دویم دا خبره وه چې دا کومه ډزبندي چې شوې ده نو دا ډزبندي ډز شوري نو ډزبندي پکار دی سیز فایر پکار دی چې وشي دا ډزبندي وشي ډزې د مکړی شي ځکه ډزونه له فایرنګ نه چې کوم دی دواړو ملکونو ته نقصان روان دی دریم دا چې اختر شلمې ورځې پورې دوی چې کوم دی امن تیږه کېښوده یعنی اختر شلمې ورځ پورې به نه دوی فایرنګ کوي نه به هغه فایرنګ کوي نه دي خبرو خلاف ورزي به یو قسم نه کوي افغانستان سایډ ته جرګې دا وینا ده ذریعو تر مخه چې هغوی ورته ویلي چې تاسو بغیر څه شرطونو چې کوم دی تورخم دروازه چې ده هغه هر قسم امدورت لپاره کولاو کړئ په دې سره خلکو ته ویلو چې کله هم قبایلی جرګه کیږي نو پاره کې جرګه همیشه د شرطونو نه بغیر کیږي شرایط به تاسو په کې نه دی چې موږ په دې شرط باندې جرګه کوو ګیټ بچ کوم دی تاسو به فایرنګ بندوي د سره به امن تیګوي او سبا تاسو کار بندوي هغه جرګې تر ټایم غوښتو چې موږ مخکې کابل ته لاړ شو کابل کې بخپلو اعلی چارواکو سره وګړو غنه بعد موږ تاسو ته چې څه پروسس ویل څه خبرې غو موږ تاسو ته وکړو صحیح ده بیا په منځ کې سبې لا دې سحر لا یعنی پرون بیا چې کوم دی چې کوم ځای باندې لانجوا په کوم ځای کې چې کار شروع کېدل نو هغه کې دوی بیا لوډر لیا شاول راوستول ته کار شروع کو صحیح بیا هغه نه بعد چې کوم دواړو ملکونو ترمنځ بیا وړوکې فایرنګ شو دواړو ملکونو ترمنځ لږ فایرنګ شو خو بیا چې کوم دې جرګې خلک دي هغه ذرایعو تر وینا دوی چې موږ ته بیا هغه جرګې ته رابطه کوي موږ ورته ویل چې موږ په کار باندې دوه باندې سره اتفاق کړو چې کار وبند وي صحیح بیا هغه شاول چې کوم دی لا لوډر هغه پښوی او کاری واپس بند کړو صحیح اوس چې کوم دی ترنن کوم ذرایع دي لا چې نه دی هغه وینا دا چې کابل کې چې کوم هغه سایډ جرګه دا هغه ملاقاتونه کړي دي او سبا ممکنه دا چې یو ځل بیا به سره دوه ملکونو چې کوم جرګه دا هغه به سره کینی او بیا بارډر حواله سره خبرې اترې کوي ټیک ده ډېر زیات مننه هارون تاسو دغه چې کوم د بارډر صورتحالو دغه نه خبر کړو دغه شانتي یو بل پاک افغان چې کوم ګور اډه هغه هم وایي چې تقریبا یو نیم کال پس د کولاهول تیاری چې کوم دي نو هغه مکمل شوي دي زموږ همکار نور علي وزیر پروګرام کې موږ جاین کړي وو لږ د هغې نه به هم تفصیلات معلومو جی نور علي وزیر ډېره شکریا تاسو مو دغه چې کوم انګور اډه بارډر دی د هغو نه مو خبر کوي دغه د بارډر کولاولو تیاری کوم حده پورې رسېدلي دي جی بالکل محمد ارشاد صاحب تاسو ټیک وایي چې کوم پاک افغان بارډر انګور اډه چې کومه مرکزي لاره ده دغه د خلاصولو لپاره چې څومره تیارانې دي هغه ته حتمي شکل ورکړی شوی دی چې کوم سرکاري چارواکي دي هغې په وینا دوی دی وایي چې د انګور اډه چې کومه لاره ده د به پر روانې دوې درې ورځې کې به باقاعده په دې باندې دوباره کوم تجارتي سرګرمیانې دي هغه به کېږي او په دې باندې به چې کوم تجارت سرګرمیانې دي هغې ته به وده ورکړل کېږي په دې اړه باندې دوی دا وویل چې تجارتیانو ته به سهولیت چې کوم دی هغه هم رامخته کېږي او دې سره به د افغانستان او د پاکستان چې کوم ترمیان تجارت ته هغې ته به فروغ میلاویږي نو دا وویل د خلکو په دې اړه باندې چې معیشت استحکام لپاره
لپاره دغه یوه غټه لاره ده باید په دې باندې د کاروباري سرګرمیانې چې کومې دي هغه ته وده ورکړی شي په هغه کې بهتري راوستلی شي. نو په دې ټولو صورتحال باندې چې کوم د دې سیمې تجارتیان دي کاروباریان دي سیاسي خلک دي هغې هم د خوښۍ اظهار وکړو. دوی هم دا وویل چې باید دا چې کوم د پاک افغان بارډر انګوراډي لاره ده دغه خلاصه کړی شي په مکمله توګه باندې. نو په دې اړه باندې کسټم چارواکي سره مونږ خبرې وشوې هغه هم هلته تللي دي. کسټم چارواکي چې کوم دي هغه هم هلته په انګوراډي بارډر باندې موجود دي. دوی د وایي چې پر روانې یو 2-3 ورځې کې به باقاعده په دې توګه باندې کار چې کوم دی هغه پیل کېږي چې کوم د تجارت لپاره چې کومه لاره ده هغه به خلاصېږي. په دې باندې دا ګاډي چې کوم تګ راتګ دی هغه به په دې باندې کېږي. لکه وګورو دې نه وړاندې یو نیم کال تقریبا کېږي چې دغه لاره چې کومه ده هغه بند کړې شوې وه. نو اوس دې لارې خلاصولو لپاره چې کوم خبرونه روان دي په دې باندې د افغانستان هغه خواته او دې خواته چې کوم خلک دي عام ولس دي هغه هم دې خوښي څرګنده کړې ده چې دې سره به چې کوم کاروبار دی هلته به وده میلاو شي او دې سره به چې کوم د دې سیمې معیشت دی هغه کې به استحکام راشي. نو دې ته په دې اړه باندې ضلعي انتظامیه چې کومه ده هغه سره مونږ خبرې وشوې. دوی دې وایي چې مونږ ټولې تیاریانې مکمل کړې دي چې کوم ګاډي دي د هغه هم انګوراډي ته رسېدلي دي ټرکونه چې کوم دي هغه به باقاعده توګه ځي دغې به پرانیستل کېږي او مقصد چې پر روانو یو څو ورځې کې به باقاعده په دې باندې چې کوم دی کار پیل کېږي او دغه چې کوم تجارتي سرګرمیانې دي هغه به بحال کېږي او دې دپاره ټول انتظامات چې کوم دي هغه سر ته رسېدلي دي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه نورعلي وزیر چې را روانو سو په دغه باندې کار پیل کېږي. ټولې تیارۍ چې کوم دي نو هغه مکمل شوي دي او دغه د بارډر کولاوېدل چې تقریبا یو نیم کال نه بند و دغه چې کله نه خبرونه مخې ته راغلي دي چې دغه تیارۍ روانې دي کولاویږي نو چې عام خلک ډېر زیات خوشحاله دي تاجران ډېر زیات خوشحاله دي چې دغې سره به یو خو معیشت چې کوم دی نو هغې ته استحکام میلاو شي او دغه د خلکو چې کوم کاروبارونه دي تګ راتګ دی هغې ته به هم وده میلاو شي. همدې سره د پروګرام وخت سر ته رسي. اجازت غواړو. الله پامان.